پر ټیک ټاکرانو د اسلامي امارت د واکمنۍ لخوا په لومړي ځل خطرناک ګزار شوی او یو مشهور ټیک ټاکر یې نیولی او زندان ته یې اچولی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت واکمنۍ په بغلان کې د ټیک ټاک فعال شیر علي مبارز نیولی او زنداني کړی دی. باوري سرچینو افغانستان انټرنیشنل پښتو ته ویلي چې د نوموړي واکمنۍ د امر بالمعروف ادارې په بغلان کې د ټیک ټاک فعال شیر علي مبارز په ټولنیزو رسنیو کې د ناسم فعالیت له امله نیولی. دغه وزارت ګواښ کړی هیڅوک اجازه نه لري چې ټولنیزې رسنۍ د ناسمو او نا اخلاقي موخو لپاره وکاروي. دغه باوري سرچینو د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ د غوایي پر 23مه افغانستان انټرنیشنل پښتو ته همدا راز ویلي چې د نوموړي وزارت محتسبانو د ټیک ټاک فعال شیر علي مبارز تر جدي څار وروسته زنداني کړی دی. شیر علي مبارز په ټیک ټاک کې په ژوندۍ بڼه تفریحي فعالیتونه کول او ډیری وخت به یې ټوکې ټکالې کولې. نوموړی تر دې وړاندې هم څو ځله ځایي چارواکو نیولی او ګواښ یې ورته کړی و چې خپل خوځښتونه د شریعت په ډانچه کې ترسره کړي. د یادې واکمنۍ د امر بالمعروف ریاست یوې سرچینې بیا ویلي چې نوموړی د سمون په موخه غوښتی او هڅه کوي چې د ټیک ټاک د فعالیت پر ځای ورته د کار واره برابره کړي. دغه ریاست د ټولنیزو رسنیو ټولو فعالانو ته خبرداری ورکړی چې ټولنیزې رسنۍ په جدي توګه څارل کیږي او د عقیدې، فکر او ټولنیز روان د تخریب مخنیوی کوي. د بغلان چارواکو تر اوسه د دغه کس د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د اسلامي امارت د مشر له لوري د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په توشیح شوي قانون کې پر رسنیو د یو شمېر بندیزونو ترڅنګ په څرګنده توګه د موسیقۍ خپرول او نورې سرګرمۍ هم منع شوي دي. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه.